बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। राजू په نن ورځ لیکچر کې به تاسو ته د ورډ هغه کوم یو ریماینینګ ګروپ چې دی هغه به تاسو ته تشریح کوو چې په تیر لیکچر کې موږ تاسو ته د سټایل هغه کوم یو ګروپ چې هغه تشریح کړ چې په نن ورځ لیکچر کې به تاسو ته دغه د ایډیټینګ کوم یو ګروپ چې دا به تاسو ته تشریح کوو صحیح ده چې په دغه ګروپ کې به موږ سره لومړی فایند وي کله چې فایند باندې کلیک کو فایند څه لپاره کار کوي د دې دنده وظیفه څه ده ګوري را به شو خپل لیکچر به سٹارټ ګوري کله چې زه یو د یو لیکنه ولرم کنه ما سره تقریبا زیات لیکنه نو تاسو به څنګه کولای شئ یو ورډ پکې په اسانه سره پیدا کړئ لکه وګورئ دا لیکنه ما سره شته صحیح ده زه دا کنټرول ا کوم کاپي او پیسټ صحیح ده څو ځلې مې پیسټ کړ دا ما سره یو څه اوږده لیکنه ده دې کې ما یو ورډ ورک دی هغه به زه څنګه پیدا کوم صحیح ده را به شئ تاسو به فایند باندې به کلیک وکړئ چې څنګه فایند باندې کلیک وکړئ د لیفټ سایډ کې تاسو ته یو نیویګیشن بار پیدا خلاصيږي کله تاسو دلته یو ورډ ولیکئ لکه زه وګورئ لیکم میک صحیح ده دا به ډایرکټلی په دغه پیراګراف کې په دغه پیجز کې به ماته پیدا کیږي هایلایټ کیږي بیا هم صحیح ده نو هر څنګه چې تاسو کوم یو ورډ ورکوي تاسو نه یو لیکنه کې یا غواړئ چې پیدا کړئ هغه به تاسو څنګه پیدا کوئ ګورئ دا ورډ مې په غوښتل چې را پیدا کړم نو په اسانۍ سره زه کولی شم وګورم چې دغه ورډ زما په دې ډاکومنټ کې څومره شته په کوم ځایونو کې دي دا زه کولی شم پیدا کړم صحیح ده لکه بل یو هم تاسو ته غواړم امتحان کوم لکه زه وایم چې WORD ګورئ دا ما سره پیدا کیږي صحیح ده نو د دې شارټکټ به موږ سره څه شی وي که چیرې زه دا هایډ کوم نو زه به کنټرول پلس F پریس کوم دا به راسره پیدا کیږي صحیح ده او دلته په اسانۍ سره هغه ورډ چې زما په کار دی هغه به لیکم او دا به پیدا کیږي راسره صحیح ده زما لپاره به پیدا کوي فایند کوي صحیح ده نو کنټرول F سره موږ دا کولی شو را خلاص کړو دا شارټکټ او دا موجود دی موږ سره په هوم ټیب کې په لاست ایډیټینګ سیکشن کې کله چې په د ډاټ باندې کلیک وکړو سره دغه خلاصېږي صفحه چې دلته فایند هم شته چې څنګه موږ مخکې وکارو کله چې لاندې وګورو موږ سره ایډوانس فایند دی ګورئ کله چې ایډوانس فایند باندې کلیک وکړئ تاسو سره دغه صفحه خلاصېږي دلته هم تاسو کولی شئ یو ورډ ولیکئ او ځان ته یې را پیدا کړئ صحیح ده لکه زه لیکم میک صحیح ده دا مې ولیکه خو کله تر څو ما یو ورډ نه پریس کړی یو بټن مې نه پریس کړی دلته هغه به راته نه پیدا کېږي لکه وګورئ زه راځم ورته وایم چې دا میک ورډ کوم ځای کې دی هغه راته څه که هایلایټ کړه یعنې چې راته په نښه یې کړه ګورئ یو دا دی بل دا ده بل دقلته دی بل دقلته دی صحیح ده دغه ورډ ما سره دغه ځینې کې تکرار شوی دی که چیرې زه داسې وکړم هغه ورډ چې ډېر زیات تکرار شوی هغه زه ولیکم دا به زه هایلایټ کړم ګورئ څومره چې ما سره تکرار شوي هغه ټول ډاکومنټ کې بیا راته پیدا کوي صحیح ده نو فایند او بل ور سره موږ سره دلته چې څه ده که چیرې زه راشم دا هایلایټ کلیر کړم ورته چې دا هایلایټ راته کلیر کا زه بل یو ورډ ورته لیکم ورته لیکم چې داسې یو ورډ ټیبل صحیح ده ټیبل مې ولیکم که چیرې زه راشم د هایلایټ بټن نه وروسته فایند ان باندې کلیک وکړم مین ډاکومنټ په ټولو ډاکومنټ کې وګوره ګوره ټیبل ما سره دغه ځایونو کې تکرار دی ګورئ هایلایټ کړی دی دغه په دې رنګ باندې ما سره صحیح ده او که چیرې زه داسې وکړم دا هایلایټ زه کلیر کړم فایند ان باندې کلیک کړم ورته وایم چې دا به ما سره څه شوي کرنټ ډاکومنټ کې وګوره کرنټ صحیح ده نو په مین ان کرنټ دا به تاسو سره داسې کار کوي چې هغه کوم یو ورډ تاسو غواړئ هغه به پیدا کړي تاسو صحیح ده خو که چیرې زه راشم دا زه پاک کړم او ورته ووایم داسې وکړه ته راسره دا ورډ پیدا کړه صحیح ده خو زه کله چې دا نیکسټ بټن کلیک کړم یو په یو راته پیدا کړه صحیح ده لکه زه دا نیکسټ کلیک کوم یس ګورئ فایند نیکسټ فایند نیکسټ فایند نیکسټ فایند نیکسټ همدغسې نیکسټ باندې به کلیک کوم دا ما سره دا ورډ را سره پیدا کوي صحیح ده د سر نه به سټارټ کوي همداسې یو په یو ګورئ څنګه چې نیکسټ کوم دا به یو په یو به راته دا پیدا کوي صحیح ده نو فایند نیکسټ هم دا کار کوي چې کوم یو ورډ تاسو پیدا کړي هغه باندې نیکسټ بټن ووایي بل به تاسو را پیدا کړي صحیح ده دې سره به کلوز کېږي ښه راځم دلته په ایډوانس فایند کې ما سره د فایند نه لاندې دلته مور بټن لیکل شوی ټول خبره موږ سره دغلته ده صحیح ده زه راځم دلته کې تاسو ته لومړی کله چې مور باندې کلیک وکړئ تاسو دغه صفحه خلاصېږي دلته لیکل شوی میچ کیس میچ کیس څه کار کوي لکه وګورئ زه به دغه صفحه بنده کړم یو څه لیکنه باندې وراکم صحیح ده تاسو به په اسانه باندې په دې باندې پوه کړئ صحیح ده زه دلته لیکم
زه یو ورډ لیکم تاسو ته یو نوم به ولیکم یا یو ورډ کامران لیکم صحیح ده دا مې ولیکه انټر مې و کامران مې ولیکه صحیح ده او بیا مې انټر و دغه کامران دا کې چې دی زه په سمال کې لیکم صحیح ده او لاندې راځم صحیح ده زه علي لیکم صحیح ده دا انټر وامه بیا داسې علي په ای غټو کې لیکم صحیح ده زه بیا داسې علي لیکم صحیح ده او یا هم داسې کامران په دغه شکل لیکم صحیح ده په دې ټول په غټو کې لیکم صحیح ده نو تقا په دې شکل مې ولیکم نو اوس زه راځم دغلته ورته وایم چې فایند ته راشئ اډوانس باندې کلیک وکړه او ورته ووایه چې ګوره که چیرې زه ولیکم دلته که نه علي صحیح ده علي راته پیدا کړه صحیح ده نو څه به وکړي ګورې فایند به یې کوم صحیح ده یو علي به در را پیدا کړي صحیح ده څرنګه مې چې لیکلی صحیح ده بل هم را پیدا کړه صحیح ده که چیرې ان باندې کلیک وکړو چې ټول راته پیدا کړه ګوره علي په وړو کې لیکل شوی دی ای غټ لیکل شوی دی ټول په غټو کې لیکل شوي دا درې واړه راته پیدا کړه خو که چیرې زه ورته وایم میچ کیس باندې کلیک کوم ورته وایم چې څه رقم لیکل شوی هغه راته پیدا کړه بیا به څه کوي زه به داسې وکړم ښه دا به یس کوم بیا به یس او اوکې ان کلیر هایلایټ کی راته ګوره هغه علي چې ما سره په کوم یو دغه کې لیکل شوی دی په کوم یو کیس کې لیکل شوی هغه یې راته راواخیست ګوره هغه علي راته هایلایټ کړی دی صحیح ده نو میچ کیس دا کار کوي چې کوم یو ورډ موږ په کوم حالت کې لیکلی یم هغه به یې راته ښایي صحیح ده لکه زه به دا هایلایټ کلیر کړم ګورې کله چې دغه علي ما لیکلی دی زه ورته وایم چې دا راته فایند کا نو څنګه به کېږي نو فایند نیکسټ به ووایم دلته میچ کیس نه مونږ ټیک مارک لرې کړی دی صحیح ده بیا مې په میچ کیس باندې ټیک مارک ولګو ورته مې وویل چې فایند صحیح ده ګورې هماغه علي یې راته واخیسته صحیح ده نو میچ کیس دا کار کوي چې څه رقم په کوم تور په کوم حالت دلته تاسو لیکلی وي هماغه علي راغلي خو که چیرې میچ کیس نه تاسو ټیک مارک لرې کړئ نو ټول علي چې په څه رقم ته لیکل شوي ټول به راخلي صحیح ده نو دا موږ سره میچ کیس فایند هول ورډ ګورې هول ورډ څه کار کوي راځئ یو بل کار کوو صحیح ده زه به دا بند کړم دلته به یو بل نوم تاسو ولیکم چې هغه څه دی هغه خالد دی صحیح ده خالد مې ولیکه انټر مې ووو صحیح ده نو زه راځم دلته ایډوانس باندې کلیک کوم فایند ایډوانس صحیح ده ایډوانس باندې کلیک کوم ورته وایم چې داسې وکړه میچ کیس نه به زه دا ټیک مارک لرې کړم هلته مې علي ولیکه او ما ورته څه ویلې هایلایټ یې کړه راته صحیح ده ګورئ علي دلته هم شته دلته هم شته دلته هم شته دی خالد په منځ کې چې دلته دا علي راغلی دا یې هم راته هایلایټ کړم زه ورته وایم نه داسې مه کوه دا مه هایلایټ کوه داسې وکړه چې هغه ورډ چې په پوره ورډ وي یعنې پوره لغات وي هغه راته راواخله منځ کې یعنې کوم یو ورډ په منځ کې راخلی هغه مه راته راخله نو زه به راشم هایلایټ به یې کړم ګورئ اوس دا نه راته راخلي صحیح ده هول ورډ خو دا دی که نه مکمل ورډ دا دی دا خو نه دی صحیح ده دا خو خپله یو بل ورډ په منځ کې راغلی دی نو په دغه طریقه موږ کولی شو هول ورډ راواخلو صحیح ده بل موږ سره چې دی یوز وایلډ کارډس وایلډ کارډس ته ویل کېږي ګورې ما نه چې دی که نه یو نوم دی هغه زما له یاده وتی دی زه دومره پوهېږم چې کې ایچ په سر کې راځي صحیح ده نو په دغه فرست ورډ دی لیکم او شاته ورپسې چې څومره ورډس دي د هغې په ځای چې اچوم د هغې په ځای کوېشن مارک واچوم 1 2 3 4 ګورې خالد نه وروسته د کې ایچ نه وروسته څو دانې دي څلور حرفه نور شته نو تاسو به څه وکړئ دا څلور کوېشن مارکس به واچوئ تر څو سرچ وکړي تاسو هایلایټ یې که ورته ګورئ هماغه خالد یې راواخیست صحیح ده خو که چیرې زه داسې وکړم نه خالد نه دی ما سره ورډ دی په سر باندې ای راځي او نور دوه حرفه نور دي ورسره نو زه به داسې وکړم موبایل به دا کلیر کړم او بیا ورته وایم چې اوس یې را پیدا کړی دی ګورئ سر کې چې دی ای راغلی دی او دوه نور ورډ ورسره دي صحیح ده علي خو راته واخیسته خو کامران یې هم راته را سلیکټ کړی دی صحیح ده زه به داسې وکړم دا به کلیر کړم او را به شم اوس به ورته یو بل ورډ ولیکم صحیح ده ورته وایم چې کې ای راځي په سر کې ده خو وروسته ورپسې څو دي څلور کوېشن مارک مې واچول درې دي دا یې څلور شول صحیح ده نو زه به چې وکړم یوز وایلډ کارډس باندې به کلیک کوم ورته وایم چې هایلایټ یې کړه ګورئ کامران یې راته راواخیسته صحیح ده نو په دغه طریقه تاسو کولی شئ وایلډ کارډس استعمال کړئ بل ما سره څه شی دی ساوند لایک انګلیش دا متن دا څه کار کوي وایي هغه ورډس راته واله چې د دویو دغه تلفظ په انګلیش کې یو شانته وي لکه راشئ زه ولیکم دا وګورئ یو ورډ مې دا ولیکه یو ورډ مې دا ولیکه صحیح ده د دې دغه تلفظ په انګلیش کې تقریبا ته یو شی دی صحیح ده نو زه راځم فایند ایډوانس فایند باندې به کلیک وکړم ورته وایم چې دا راته کلیر کړه او دغه وایلډ کارډس هم لرې کړه او داسې وکړه
ما یې راته پیدا کړه خو دې سره سره چې هغه ورډس د دې سره سپل ساوند یو شی د هغه هم راته راواخله دا به شم هایلایټ به کوم ګوره دواړه یې راواخیسته لکه دې تقریبا ساوند سره یو شی ده څه ده کله چې تلفظ کوو ها دا مو شو ورپسې موږ سره شی دی find all the words from forums English ښه تاسو به انګلیش کې داسې لیدلی وي که نه ځینې ورډس د هغې فرست سیکنډ تھرډ فارم هم شته نو تاسو به څه وکړئ زه لکه لیکمه ګورئ ښه یو ورډ به تاسو ته ولیکمه چې لکه زه لیکمه ګورئ ښه زه لیکمه سپیک او ټیپ بټن وامه او دې خوا ورته وایم چې سپیک شو او سپوک شو او بل ورپسې څه دی سپوکن صحیح ده دا درې واړه حالات مې ولیکل صحیح ده نو زه راځم دلته څه شی کوم زه راځم دغه فاین ایډوانس باندې کلیک کوم ورته وایم چې آل فارمس راته راواخله آل فارمس څنګه لکه وګوره دا وایلډ کارټس لرې کوم ورته وایم چې د سپیک ورته لیکم صحیح ده سپیک مې ولیکه او د سپیک راته څه وکړم آل فارمس راواخله صحیح ده لکه وګورئ چې دلته تاسو ته ویل شوی دی چې د آل فارمس را اخلو صحیح ده زه به دا هایلایټ باندې کلیک وکړم وګورئ سپیک سپوک سپوکن درې واړه یې راته سلیکټ کړل صحیح ده نو په دې سره کولی شو چې هغه ورډس چې موږ ورته ویلی وي چې د دې ورډس خیر دی که چیرې د دې فرست فارم راغلی وي سیکنډ راغلی وي تھرډ راغلی وي دا ټول راته راواخله صحیح ده نو دا په دغه شکل سره نو په دې سره کولی شو درې واړه حالات یا هر یو فارم چې په یو ورډ کې دغه کې راغلی پیراګراف کې هغه ټول راواخلو بل موږ سره ګورئ څه شی دی دغلته دغه څه کمانډ چې دا موږ سره کله چې موږ ورډ اپلیکیشن انسټال کړو د ایم ایس ورډ نو دا موږ سره نه راغلی اله به راځي کله چې موږ دلته په پښتو لنګویج یا په فارسي لنګویج ورته انسټال کړو دا بل راځي او دغه کمانډ چې دی کنه ګورئ تل لیکل شوی میچ الف حمزه دا چې د هغه فونټ سره تعلق لري په هغې سره کارول کیږي چې پښتو فونټس وي ها دې نه تېرېږو راځو دلته موږ سره څه دی میچ پریفکس اینډ میچ سفکس پریفکس اینډ سفکس مختاړی او وروستاړی ته ویل کیږي لکه وګورئ څنګه یو ورډ سره موږ مختاړی یا وروستاړی اچولی وي نو د هغې پیدا کولو لپاره موږ دا کاروو لکه وګورئ زه لیکمه چې میک صحیح ده میک سره زه یو داسې ورډ لیکم تاسو ته چې میک مې ولیکه او د دې سره لکه وګورئ میک نه لیکم ښه زه لیکم انهیپي صحیح ده دا یو ورډ مې ولیکه بل ورپسې لیکم unkind داسې یو ورډ مې ولیکه بل لیکم چې unclear صحیح ده دا مې ولیکه بل لیکم چې یو ورډ بس همدغه درې بس دي صحیح ده زه راځم دې ته وایم ښه زه په ایډوانس باندې کلیک کوم ورته وایم چې ته داسې وکړه دغه ان راته پیدا کړه خو څه وکړه دې کې به ته څه وګورې سفکس ان پریفکس دا به زه لرې کومه میچ پریفکسس پکې وګوره صحیح ده دا به هایلایټ کې ګورې پریفکسس راته هایلایټ کړه لکه دا موږ سره په پریفکس کې استعمال شوي دي صحیح ده خو د دې لپاره زه راځم یو بل څو ورډس نور هم لیکم چې هغې کې به څه استعمال شوي وي سفکسس استعمال شوي یعنې څه شی یعنې وروستاړي به پکې کارول شوي وي دا خو مختاړي وو چې دی موږ ته دغه کړل سلیکټ کړل اوس به وروستاړي استعمالوم صحیح ده د وروستاړو لپاره راځم زه دا ټول سلیکټ کوم او ورته وایم چې دا راته ډیلیټ کړه صحیح ده زه دلته دغه لږ دې سایز راغټوم دغلته کې صحیح ده سوري اوس به سایز راغټ کوم ټیچر به ولیکم رایټر لیکم ګورئ رایټر مې ولیکه سوري دا مې غلط کړه WRITER صحیح ده رایټر بل چې دی موږ سره پلیئر دی صحیح ده پلیئر مې ولیکه او بل مې څه شی ولیکه پلیئر مې غلط لیکلی دی دا ای به ورته اساین کړم صحیح ده دا پلیئر شو او بل زه لیکم بلډر صحیح ده بلډر مې ولیکم او یو بل هم لیکم چې هغه پروګرامر دی صحیح ده دا ما سره ولیکل شو اوس زه یې دې کې به څه لیکم فایند کوم راځئ فایند ایډوانس ته راشئ سوري ما خو فایند باندې کلیک وکړه زه به راشم فایند ایډوانس باندې به کلیک وکړم صحیح ده فایند ایډوانس باندې چې کلیک وکړم میچ پریفکسس نه سفکسس راواله راته صحیح ده او دا هایلایټ کړه صحیح ده د سفکسس راغلم او زه به د څه کوم هایلایټ به کوم څنګه دا نه راخلي ښه یو دقیقه زه به دا داسې کلیر کړم صحیح ده را به شو دلته او ایډوانس باندې به کلیک وکړم ورته وایم چې ماته
سفکسس راواله څنګه دا نالي اوکې سوري ما ورډس غلط لیکلي دي زه به نور ورډس دلته ولیکم تر څو هغې کې دغه ورډس موږ سفکسس راوالو سید سوري ډېر زیات وبخئ موږ ورډس غلط نه ولیکلي ښه هلته ما چې کله دلته په فایند ایډوانس باندې به کلیک وکړه نو ما څه کړی و ته مې یو ان لیکلی وه ښه یو ان مې لیکلی و نو دلته به دا کله چې موږ سفکس هم انتخابوو هایلایټ باندې مو کلیک کوو دلته خو یو ان نشته نو ځکه یې نه راخیستل نو صحیح ده نو تاسو باید شی وکړئ دلته ای آر چې د سفکس په شکل کارول شوی دی هغه راته راواله صحیح ده نو ګورئ هر یو د سفکس په شکل کارول شوی دی هغه راته راواخیسته صحیح ده ښه بل موږ سره دلته څه شی دی ډېر زیات وبخئ په دې کمانډ کې اګنور پنکچویشن کریکټر او اګنور وایټ سپیسز دي دا به څنګه کار کوي راځئ کله چې موږ سره په یو نوم کې وایټ سپیس راغلی هغه هم اګنور کړه خو مقصد نومونه موږ ته پیدا کړه زه راځم دلته یو نوم لیکم چې نوید الله لیکم صحیح ده دا داسې په دې شکل مې ولیکه او داسې مې لیکم صحیح ده داسې مې ولیکل صحیح ده په دې دواړو قسمونو کې خو زه راځم ورته وایم ته داسې وکړه دا راته دغه نوم راته پروت دی په ډاکومنټ کې دا به راته فایند کړي صحیح ده زه ورته وایم چې دغه دا نوم مې الریډي لیکلی دا پاکوم ورته وایم داسې وکړه دغه نوم راته پیدا کول داسې وکړه زه لیکم چې سوري نوید الله زمان مې ورسره یو ځای ولیکه صحیح ده نوید الله زمان مې ولیکه صحیح ده نو ته به څه وکړې دا به راته فایند کړې زه به یې هایلایټ کړم ګورې هغه بهرنی پیدا نه کړه دا لاندنی راته پیدا کړه ځکه دې کې سیم از داسې لیکل شوی زه ورته یم نه داسې وکړه دا وایټ سپیس نه لرې تېرېږه دا راته راواخله صحیح ده هغه هم راته راغلی چې وایټ سپیس ولري نو زه به څه وکړم هایلایټ به یې کړم ګورې هغه یې هم راته راواخیست خو یو کار بل هم کوو صحیح ده زه راځم دلته چې دی دغه هایلایټ به زه کلیر کړم تر څو دې کې زه ایډیټینګ وکولی صحیح ده نو هغه کلیر شو راځو دلته وګورئ ښه زه دلته دا سپیس لرې کوم دلته یو کرکټر ورته ورکوم پنکچویشن کرکټر مې اساین کول صحیح ده نو که چیرې داسې یو نومونو کې دغسې یو کرکټر اوسي هغه به هم رالي راته صحیح ده زه ورته یم چې دا وایټ سپیس خو دې اګنور کړل په ته داسې وکړه چې دغه پنکچویشن کرکټرس هم راته راواله صحیح ده هغه هم پکې کارول شي هغه هم راواله ګوره نو اوس د هغه هم راواخیسته صحیح ده که چیرې د دې په ځای بل یو سمبول وکارې بل یې وکارې هغه به هم درته رااخلي صحیح ده نو د دې په واسطه کولی شي چې هغه نومونه په منځ کې چې وایټ سپیسز وي یا مونی ورکړی یا سمل شوی وي هغه هم تاسو راخیستلی شئ صحیح ده نو دا موږ سره په اګنور پنکچویشن کرکټرز اینډ اګنور وایټ سپیس کرکټرز دا موږ سره وکړو ښه دې نه پس ګورئ دلته به راشو موږ سره بل یو کمانډ دی ایډوانس کې ایډوانس باندې کلیک وکړئ دا به لیست کړم صحیح ده ریپلیس دی موږ سره صحیح ده ریپلیس دی موږ سره نو ریپلیس غواړم چې دغه تاسو تشریح کړم را به شو زه به دا ټکس کلیر کړم او تاسو به سټارټ کړم دلته چې تاسو به ګورئ دلته به یو څه لیکنه وکړم ورته تاسو به ووایم چې رینډ او دې کې را سره څه وکړه یو 15 پیراګراف لیکل وکړه صحیح ده دا مې وکړه نو زه راځم دلته چې دی زه یو غواړم یو څه ورډس دي هغه ریپلیس کول غواړم صحیح ده زه به داسې وکړم کنټرول ای به یې کړم دا به زه به ډیلیټ کړم یو څه لیکل لږ به وکړم چې تر څو موږ سره صحیح ښکاره شي صحیح ده equal to end enter صحیح ده زه به دا لږ داسې وړوکی غوندې کړم کنټرول ای ان دا وړوکی صحیح ده هر څه مې واړه کړی ده ښه زه اوس راځم ګورئ ما سره دا پیراګراف شو دې کې ما سره یو ورډ دی غواړم چې چینج کړم بل یو پیراګراف ته صحیح ده بل یو ته یې چینج کړم نو تاسو به څه وکړئ تاسو به داسې وکړئ ښه چې را به شئ دلته ریپلیس ته ایډوانس به راشئ دلته هم کولی شئ راواخلئ او ریپلیس باندې کلیک وکړئ دلته هم کولی شئ راواخلئ ما سره دلته یو ورډ دی زه غواړم هغه ټول چینج کړم بل یو ورډ ته لکه زما سره د ورډ دی دا صحیح ده دا رااخلم زه چې ته چینج کوم میک ته چینج کوم صحیح ده نو زه به څه وکړم فایند نیکسټ ګوره دا شو صحیح ده فایند ټول به راته راخلي صحیح ده ټول به راته پیدا کوي صحیح ده په فایند سره خو زه وایم چې ریپلیس کله چې فایند یې کړي ریپلیس ګوره هغه ریپلیس میک ته ریپلیس شو اوس دې ته وګورئ دا مې ریپلیس کوم صحیح ده نو دا ما سره ریپلیس شو دلته خو که چیرې زه غواړم چې داسې وکړي چې یو ځل کې ټول راته په یو کلیک سره دغه کې ریپلیس کړي هغه به څنګه کوو هغه به داسې کوو ګورئ کله چې تاسو راشئ دلته دا تاسو لیکلی او میک باندې ریپلیس کول غواړئ څومره چې په دې ډاکومنټس کې دي هغه ټول به ریپلیس آل اینډ ډن صحیح ده ټول موږ سره ریپلیس شول څومره چې ووسي صحیح ده نو تاسو کولی شئ په دغه یو بټن سره ټول ریپلیس کړئ بل موږ سره ګوټو دی ګوټو به هم تاسو اوس وایو راځئ زه به دا بند کړم
راځو ګوټو ته صحیح ده کله چې ریپلیس باندې کلیک وکړو دلته ګوټو سیکشن دی موږ سره صحیح ده څه به کوو ګورئ دلته چې دی موږ سره څو پیجز دي ما سره فقط یو پیج دی زه دلته غواړم چې نور لیکنه هم وکړم تر څو ما سره څه وشي پیجز زیات شي زه یو پیج نه بل پیج ته تللی وکولی شم صحیح ده زه داسې یو 200 پیراګرافه لیکم صحیح ده انټر مې ووهو صحیح ده دا به کلکولیشن کوي او ما ته به حساب راکوي تر څو موږ سره څو پیجز دي صحیح ده زه راغلی یم په څو پیجز به شي اوس ما سره کلکولیشن تر اوسه نه دی شوی دا به کلکولیشن کوي او بیا به ما ته معلومات راکوي صحیح ده چې څو پیجز موږ سره دلته موجودې دي صحیح ده ځکه موږ احیانا یو ځل لیکنه وکړه زه راغلی یم دلته لاندې اخر برخه کې ولاړ یم او اول که غواړم دغلته یو هیډینګ تاسو ته راوالم صحیح ده زه لیکم چې کمپیوټر صحیح ده دا مې ولیکه سوري کمپیوټر صحیح ده دا مې ولیکل دا مې سلیکټ کړ راځم دې ته زه یو څه هیډینګ اساین کوم صحیح ده هیډینګ 1 مې ورته ورکړه صحیح ده او دا مې دلته پرېښود زه راځم دې آخري سیکشن ته راځم آخر برخه کې ولاړم آخري ځای کې صحیح ده زه راځم ریپلیس باندې کلیک کوم ګوټو ته راځم صحیح ده ګوټو کې ورته یم ته داسې وکړه زه آخره صفحه کې یم ته ما ته داسې وکړه داسې 15مې صفحې ته مې یوسه نمبر 5 مې دلته وو او پیج مې سلیکټ کړه ما ورته ویل یم زه پیج ته باید لاړ شم نو ګورئ کله چې ګوټو باندې کلیک وکړئ تاسو به چېرته لاړ شئ ګورئ زه څومره صفحه کې اوس ولاړ یم که چېرې تاسو دلته وګورئ صبر دا حساب وکړئ نو دا به 15مې صفحې کې ولاړ یم صحیح ده او زه به یو کار بل وکړم همدلته ودرېږم په همدغه 15مې صفحه کې تاسو دا وګورئ دا به زه لږ فارمیټ کړم صحیح ده او زه به راشم دلته څه وکړم پیج نمبر په نوم باندې موږ سره پیج نمبر एड पेज नंबर दे मुझ सर सीधा तो बच्चे पेज नंबर 8 बॉटम की माता पेज ऐड का सीधा सेंटर की गोरे नो गोरे मादा जे फॉर्मेट कड़े हो सीधा का सफा दा सीधा नाम सोमा सफा दा उसमें जरा पिंजमा सफा नो गोरे जे पिंजमी सफी के वला खो को वाड़म छी बल जी तलाशम बली सफी तलाशम नो जे बगूटू बान से के पेज पे इंतखाब ورته ورته چې ما چرته وسه اوله صفحه ته ګوټو باندې کلیک کوي ګوري اوله صفحه ته رااله سیدا خو کچېری زده شو کوم ورته یم چې ما 15مې صفحه ته وسه 15مې صفحه سیدا او زه ګوري 15مې صفحه ته رااله دا خو دا خو د پیجز په واسطه و چې زه دې پیج نه بل پیج ته لاړم ګوري سیکشن لاین ته بل شو زه ورته یم چې ما 15 لاین ته وسه لاین سیدا 15 ورته ویلې سره ګوټو باندې مې کلیک وکړ زه هماغه ول صفحه 15 لاین ته راوړم 1 2 3 4 5 سیدا 15 لاین باندې موږ ولاړو سیدا نو په دغه طریقه اول لاین دا د دویم دریم څلورم دی 15 ښه نو دا د لاین په واسطه شو بوک مارک موږ نه دی ویل دا څنور سیدا هیډینګ به وای سیدا هیډینګ باندې وکړو زه به راشم دلته دغه صفحه کې زه ولاړم څومره صفحه ده 15 زه ورته هم د څه وکړم ما وېسه چرته دا دې ځل کې هیډینګ انتخاب زه ورته هم چې هیډینګ 1 ته مې وېسه سیدا هیډینګ 1 انتخاب مې کا ورته ویلې ګو سیدا ګوره دا هیډینګ 1 ځکه چې تل ما ورته په دې فارمیټ کې چې انتخاب کړې هیډینګ 1 مې ورته انتخاب نو ځکه یې هیډینګ 1 ته راوړل نو د ګوټو په اساس موږ کولای شو د یو پیج نه بل پیج ته جمپینګ وکړو شو سیدا بل موږ سره اخر کې پات کیږي سلیکټ ګوره ما سره څه شه ده کله چې هم تاسو راشي د خپل صفحه کې ودرېږئ کنټرول آل په واسطه ټول سلیکټ کولای شي او که چیرې تر شي سلیکټ آل باندې هم کولای شي سیدا کنټرول ا په واسطه ټول سلیکټ کیږي ها ورپسې څه ده سلیکټ آبجیکټ راځي په دې باندې خبرې کوم سیدا د کنټرول ا را لمدالک څه سایز دی غوښتم سیدا غاټ مې زه راځم دلته ما سره یو انسرټ ټیب ته راځم دلته یو ځانه آبجیکټ را لمه دسي ډرا کومې د غلطه کې سیدا دا ما سره آبجیکټ شو زه دې باندې رائټ کلیک کوم ورته هم چې ریپ ټیکسټ او چرته ورته هم بیهایند ټیکسټ بیهایند لاړ شو سیدا دا خو شو ګورې کله چې زه سلیکشن کوم هغه ټیکسټ په سلیکټ کیږي ټیکسټ سلیکټ شو سیدا خو د دې لپاره چې اوس ټیکسټ ما فارمیټ که هر څه می جوړ کوم د دې object یا د کوم یو object موږ اخسه د دې وسو نوبت راغلی چې دا فارمیټ کو دا ځای پر ځای کو object دا د څه لپاره کار کوي کله هم تاسو کتلې کتابونو کې د ټیکسټ د ایمیج په سر باندې لیکنه شوی وي نو دا ایمیج او دا پکچر او دا شیپ چې د دې لپاره کارول کیږي نو اوس پرې شو د دې سلیکشن بسنګ کو راځو با سلیکټ تا ورته چې سلیکټ object
صحیح ده سلیکټ آبجیکټ باندې به کلیک وکړو او سلیکټ چې وکړو دا به ما سره انتخاب شي نو کولی شم دا یو ځای نه بل ځای ته بل ځای نه بل ځای ته ویوسو صحیح ده نو څه به کوو دا کولی شو موږ د کاپي هم د دې راوالو لکه کنټرول ډي دا به کاپي شي دا به زه د بل کاپي بل ته د ټکسټ شاته به کېږم صحیح ده نو کولی شو د دې په واسطه موږ دغه یو ځای نه بل ځای ته هم انتقال خو که چیرې زه کنټرول پی ووایم پرنټ سیکشن ته لاړ شم ګورئ دا به دلته هم راته راځي خو زه دا نه غواړم زه وایم چې دا د پرنټ په برخه کې دا باید ما سره هایډ اوسي نو څه به کوئ تاسو را به شئ سلیکشن ته او ورته به ووایئ چې سلیکټ پین صحیح ده دلته به راشئ ګورئ ما سره دوه آبجیکټه دي که نه دلته ما سره دوه دانې نمبر 1 نمبر 2 راکړل شوی ده چې دا 1 هایډ کړم دا 1 به هایډ کېږي که چې سیکنډ هایډ کړم سیکنډ به هم هایډ کېږي خو که چیرې بیرته کلیک وکړم دا راشي او که چیرې هایډ آل باندې کلیک وکړو ټول به هایډ کېږي شو آل باندې به کلیک وکړئ ټول به راشي خو که چیرې زه دا هایډ کړم او کنټرول پی ووایم پرنټ سیکشن ته لاړ شم دا به راسره په پرنټ کې نه راځي صحیح ده نو د دې لپاره موږ کولی شو دا ځان سره هایډ شو کړو دغلته کې صحیح ده دا به موږ سره د آبجیکټ خبره چې موږ کولی شو د په خپل دغه کې ایډ کړو په خپل ټکسټ کې د بیهایند او څنګه پرنټ کې ځان سره شو کړو د څنګه ډیزاین وکړو سلیکټ یې څنګه کړو دا موږ کولی شو په دې طریقه باندې سلیکټ کړو صحیح ده ښه بله خبره راځئ زه به دا آبجیکټ سلیکټ کړم او دا به ډیلیټ کړم صحیح ده لکه چې د دې اوس موږ سره سوري زه به دا بند کړم را به شم دا سلیکټ آبجیکټ باندې به کلیک وکړم او دا به ډیلیټ کړم صحیح ده او دا به هم ډیلیټ کړم زه به راشم دغه ټول ټکسټ به داسې کنټرول ای سره انتخاب کړم دا به وړوکی صحیح ده ګورئ دا ما سره لږ وړوکی شو صحیح ده نو زه ګورئ خال د ما سره یو پیراګراف دی دې ته ما ډیزاین ورکړی دی لکه وګورئ بولډ مې کړ لږ څه داسې کلر مې ورته اساین کړ دغسې بلو کلر کې او څه ډیزاین مې ورته وکړ لږ سایز مې ورته زیات کړ دغسې صحیح ده بل دغسې یو بل پیراګراف مې هم راخیستی دی صحیح ده دواړه مې سیم ډیزاین کړي لکه دې ډیزاین مې راکاپي کړ فارمیټ پینټر په واسطه باندې او دلته مې هم په دې باندې اساین کړ صحیح ده دا دواړه یو شی دي خو په یو کتاب کې موږ سره په دې ډیزاین باندې به ډېر ټکسټ وي زه کولی شم راشم دا سلیکټ کړم دقسې صحیح ده او کنټرول ونیسم دا هم سلیکټ کړم صحیح ده لاندې راشم همدغسې لاندې وګورم نور به م راسره وي صحیح ده نور به م راسره وي زه به همداسې روان یم او هر ځای به سلیکټ کوم دا به ډېره مشکل وي راته خو زه غواړم چې یو فارمیټ باندې چې کوم ټکسټ دي هغه ټول راسره باید سلیکټ شي نو وګوره زه چې دا سلیکټ کوم او بیا راځم دا سلیکټ کوم وخت ډېر نیسي نو تاسو به څه وکړئ ماوس په همدې فارمیټ باندې به ودروئ او را به شي سلیکټ سلیکټ آل ټکسټ وذ سیملر فارمیټینګ نو ډیټا صحیح ده ګورئ دا دواړه سلیکټ شو نو کېدای شي لاندې نور هم اوسي هغه به هم سلیکټ کېږي نور به وي نور به وي نو په دې طریقه سره کولی شو چې سلیکشن وکړو صحیح ده فارمیټ چې دی سیم اوسي نو هغه به تاسو سلیکټ کولی شي صحیح ده نو دا کمانډ هم دې لپاره کار کوي چې کله مونږ په سیم فارمیټ باندې ډېره ډیټا ولرو نو هغه به سلیکټ کولی شي په یو کتاب کې صحیح ده نو دا و د سلیکټ سیکشن ښه موږ سره و دغه د ایډیټینګ ګروپ چې به دغه درې واړو کمانډ باندې موږ تاسو لیکچر واخیسته او دا و زموږ د نن ورځ درس تاسو کولی شئ زموږ یوټیوب چینل ته راشئ هغه کورسونه چې موږ تاسو پرووایډ کوو هغه هغې نه تاسو استفاده وکړئ ګټه واخلئ خپل ملګرو سره شیر کړئ که چیرې دغه درسونه دغه لیکچرونه ستاسو لپاره ګټور او مفید تمامېږي نو حتمي او ضروري زموږ ویډیو ځان سره لایک کړئ یو ښایسته کمنټ ورباندې وکړئ زموږ ویډیوګانې خپل ملګرو سره شیر کړئ دغه کورسونو لپاره خپل ملګري را انوایټ کړئ تر څو هغوی هم ترېنه استفاده وکړي لکه موږ تاسو ته ګورئ دلته د وینډوز 11 اپډیټ کورس تاسو سټارټ کړی دی بل موږ سره دلته مایکروسافټ ورډ دی د دې نه سره سره موږ د ویب ډیولپمنټ یا پروګرامینګ په لنګویج باندې هم کار کوو چې هغه هم تاسو موږ پرووایډ کوو نو کوشش وکړئ د دې نه استفاده وکړئ خپل ملګرو سره شریک کړئ او تر څو هغوی هم ترېنه استفاده وکړي نو زموږ چینل حتمي او ضروري ځان سره لایک او سبسکرایب کړئ